بعض ظالمان داسې بدبخت خلک شته دا د کرایا مولیان په هر زمانه کې ملاویږي د کرایا مولیان په هر زمانه کې ملاویږي او د کرایا مفتیان د کفارم ساتي دي د پر يهود نصارا فندینګ کوي دوی په کینیډا کې یو مولا ناشته دي زره چا نومونه ناخلم دا زما عادت دی الحمدلله چې ډیره مجبوری نه جوړه شوی بعضی ورګری ما تکلیفونه را لګي پلاني دا ویلي دستا بار کې پلاني دا ویلي زم الله دې اجر ورکي زیدا سیم نه غړم لکه په دلار باندې موږ زو ډیر سپی غافي نو زبر سپی پسې ګټه را لم زما جوابونه کوم زره چا جوابونه نه کوم موږ چې کوم خبره کو په دلیل کو قران او حديث باندې که چاو منل ډیر خدا کني منی قلاري دی لګي زه خو دې چا د خوشاله ول لپاره نه کوم او که څوک کنځل کې قلاري دی لګیا دي نو دی وجه زما محترم ورونو هغه مولا بدبخته چې عقیده باطله ده د تصوف په ګند کې مبتلا دي هغه ظالم ما ورېده یو ځلې یو خو فتوا دا ورکړی و تاسو کې تعلیم یافته ملګرو ته پته ده چې په یورپ کې چې کوم مسلمانانو اوسېږي دوی لپاره سود جایز دی دا فتوا هم راغلې و سوشل میډیا باندې چلېدلې نو داسې مولا هغه لګیا دی د خپل باطل لپاره چې چونکې هغوی قوالیانې وایي او هغې سره ګډېږي هغه سره رقصونه کوي نو د خپل باطل د تحفظ لپاره په پیغمبر دروغ ویلي نعوذ بالله او هغه حدیث پرون مونږ صحیح بخاری کې ویل پرون او امام بخاری بار راوړی دی ځای په ځای مختلف مسائل ته ثابت دي سوي ودا خو بخاری کې راغلي خیر دی که څوک د شټنګ ټکورو شي او داسې سم محفل جوړ شي دغه خبره نشي هلکه کوم ځای کې راغلي سبحان الله غرضی په خټه باندې اور لګی کړ وای ګوره بخاری کې راځي چې د اختر ورځ وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور کې تشریف فرماو او دو جنکې راغې د نبی علیہ السلام کور ته او هغه چې کوم دې تمبل والو او هغه چې دې غانی مانی ویل دا زمانه او بیا چې کوم دې نبی علیہ السلام فاطمه خواړو چې پرې د چې لګي ابو بکر صدیق ورته غوسم شو خو بیا نبی علیہ السلام ابو بکر ته چې کینه په قلار ابو بکر نن د اختر ورځ ده والله که بخاری کې تماته دا پیدا کی دا د بخاری د حدیث سره غب ټوکه ټقاله دي ته واورا صحیح بخاری کی خبر ادا ده ډیر خلک د صحیح بخاری په حدیث او اعتراضات کوي او ظالمان په غلط او منفي شکل کې پیش کوي دا تجربه د نفسیاتی خبره ده ته په خپل په دې تجربه وکړه سم خبره صحیح خبره په یو منفي شکل کې ته پیش کا په خلکو غبل شان اثر کوي چې خداس چل شوی او بیا مغه خبره چې اچا سره متعلق دغه خواطلات شو غنه ته پوسو کا بل شان دیو جنا په صحیح بخاری کې دا راځي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې اختر منځ کوئی کور تراغو په بستر باندې پریوت دویم راغې دوه وړې جنکې حدیث کې سراغي دا نو چې پیغلې خزي وي غټ خزي وي راغې نه وې دوه جاریتان راغې جاریتان من وړي ماشومان رانه نو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا د عائشہ رضی الله عنها خاطر راغې زم د ام المؤمنین خاطر او دا دوه ماشومان چې وي تغنیان دای چې کوم دی هغه ترانې ویلې د څه شي ترانې ویلې د جانان او د عشق خبرې کولې دا ته چې کوم کې سری شونډه او زلفان یادول نه وې دوی د جنگ بعاث د تاریخ تذکره په شعر کې کولې بعاث د دې اوس او خزرج یو جنگ تیر شو په مدینه کې او هغه کې ډېر قتل عام شو نو دا هغه جنگ قصه کوله لکه دی وخت چې یو ماشوم سوی ترانه وای څه شي یو ترانه دا یو ترانه یو نظم ویل او وړي ماشومان دي نابالغ مکلفم نوي نو هغه ماشومان لګیا دي د جنگ بعاث یو تاریخي قصه کوي په هغه کې نه فحش الفاظ شته نه چې اوس کوم ډمه لګیا دي د ډمو په شان ته پکې هغه بربند او غلط او بی حیا ټکی شته ساده حدیث ته او بل عائشہ رضی الله عنها فرمایي و دا جنکې چراغي وليستا بمغنيتين په حدیث بخاری کې صفه الفاظ وليستا بمغنيتين دا ګوره سندرغاړي نه وي دا سندرغاړي لکه کمی چې هغه ډمي او غاني وای کنه دا هغه نوې هغه روایتي ډمي چې هغه غاني وای او سندري وای نه ساده ماشومان یو دا زمون په کورونه کې کله کله یو ماشوم یې ترانه غوندي وای کني وای کله کله کستاسو خیل په کتاب کې په سکول کې یو نظم یې غزان سره زوتي په خو غواز دي ته چا سندره ویلې یعنی علامه کا کستا په کور کې ستا یو ماشوم ده او هغه داس یو نظم په خو غواز وای چې یو تاریخي نظم دی په کتاب کې دی یا په بل ځای کې اوریدل دی نو نعوذ بالله سوک ستا د لور په باره کې دا ویل شي چې هغه ډمه دا غاني وای نعوذ بالله دا ویل شي نشي ویل او کچا ویلې پتا څنګه لګي ډیر در باندې بدل لګي په دې باندې ډیر خپه کېږي بلکې دښمنی به کوي خلک په دې خبره باندې
او په نبی علیہ السلام مبارک ته د الفاظ وی ظالما حدیث کې سدی او د تسوی هغه د بعاث د جنگ قصه وا نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چراغ هغه باندې خونه لګید چې نبی علیہ السلام تشریف فرما دي ځکه د صحابه طریقه بدا و چې پوښتنه تواز به د نبی علیہ السلام په مجلس کې خبرې نه کولې نو د ډیر ادب او احترام د وجینا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د احترام په بنا باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنه غوسه شو چې اولې د ماشومان لګیا دي دا دغه وې دا دغه شروع کړی دا نظمونه او د قصې شروع کړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته مخ راوړو ابو بکر پرېګ د نن د اختر ورځ د ماشومان دي لګیا وي یو قصه کوي او بل حدیث کې ناشنا لفظ دار راځي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی وی فحول وجهه نبی علیہ السلام خپل مخ واړو دا دې لپاره کله کله یو ماشوم ځان سره یو صورت وی یا یو ترانه وی یا یو نظم وی چې تور ته وګوري بیا و شرمېږي بیا نه وی خیالم ده کنه نبی علیہ السلام مقصد هم دا چې پرې دا یو تاریخي قصه ده چې موږ هم لګوو دا سوې لګیا دا څه چل شوی دی بعاث جنگ کې څه چل شوی چې د خپل پلارانو د مشرانو لیکونو قصې کولې چې هغه قوم راولګید دا چلیو کو هغه بل قوم راولګید فلانه مړ کړلو هغه قوم راولګید دا چلیو کو او پاغه زه حمله وکړو په دې زه حمله وکړ نبی صلی الله علیه وسلم ته خوند غوندي اخسته چې اختر ورځ ده نو مخ مبارک امتیاب په لواړو دې د پاره چې د ماشومان مان ونه شرمېږي که زور تاسو ګورم بیا بغلیش ماشوم کله کله دومره و شرمېږي چې تور ته بیا وایا بیا نه وای بیا غلیش او چې کله خپل سور کې لګي نو بیا لګي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومان سره مینا محبت او ترس دې کې نه د غاني خبره شته نه پکې دا ټنګ ټکور قصې شته خدا بعضی خلک دا حدیث سره د قشانت لوبې کوي ټوکې ټقالې کوي او نعوذ بالله په داسې شکل پیش کوي چې وګوره کنه و د پیغمبر په خوا کې وی غاني ویل کې دی بخاری کې راغلي ظالم د سیمه دا بدبختی مکوا ته بد الله خواته ورزي دا د صحیح بخاری حدیث پستا مخه رب العالمین پیش کی بیا به څه جواب کې زنن خو به ته دوکا ورکی ساده خلک به مخه تناستی هغه به دوکا کې د نبی علیہ السلام په حدیث به بدګمانه کې سبب الله تسوي رب العالمین ته څه جواب ورکې ځکه دا خو ته پیغمبر افترا کې دا خو ته په نبی باندې الزام لګې نعوذ بالله هغه نبی چې هغه غانو بجانو ته حرام وای سندرو ته حرام وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نبی څنګه دا برداشت کی چې دا په کور کې غانې ویلې کیږي هغه چې کوم دې خپه خوند باندې اوري نعوذ بالله من ذلک دا صحیح طریقه باندې بصیرت سره خبره پکاري په دلیل باندې خبره پکاري دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بدی بیان کړی دا